बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे ورځ موږ ویمویر ورک سټیشن انسټال کړی و، همدارنګه په هغې کې مو وینډوز 10 انسټال کړی و. څنګه موږ کولی شو ویمویر ورک سټیشن کې وینډوز 10 هغه موږ انسټال کړو. نن راځم E6i په طرف باندې. E6i موږ سره یو هایپروایزر دی، ورچوالایزیشن بیس اپریټنګ سیسټم دی. په ریل کې موږ سره E6i د لپاره استعمالیږي چې دا موږ په یو سرور باندې رن کو، او په دغه E6i کې بیا موږ ملټیپل ویم جوړ کو، او د هغې نه موږ مختلف قسمه استفادې وکړو. لکه سرور موږ سره یو وي، خو موږ په دې کې یعنی که زه درته ووایم اپریټنګ سیسټم انسټالولی شو، لکه سرور اپریټنګ سیسټم شو، کلاینټ اپریټنګ سیسټم شو، یا په دې باندې موږ اوریکل چې کوم سرور دی هغه پې انسټالولی شو، مختلف قسمه ویم پې بیا جوړولی شو. نو زه راځم، زه به تاسو ته E6i په دغه ویمویر ورک سټیشن کې رن کړم، او انشاءالله د ریل په طرف باندې به هم راځو چې څنګه موږ کولی شو په ریل سرور باندې هغه موږ E6i انسټال کو، په هغې کې ملټیپل ویم بیا موږ جوړ کړو. انشاءالله هغې له بیا راځم. نن راځم زه E6i په دې ویمویر ورک سټیشن کې جوړوم. نو د ټولو نه مخکې به زه دغه ویمویر ورک سټیشن دا را اوپن کړم. دا هم جسټ لایک لکه څنګه چې موږ په ویمویر ورک سټیشن کې یو نوی اپریټنګ سیسټم هغه مخکې موږ دغه وینډوز 10 انسټال کړی و. هوم ته راځم او په هوم کې کریټ ا نیو ورچوال مشین باندې کلیک کوم، ټایپیکل نیکسټ کوم، او زه چې کوم دی وروسته اپریټنګ سیسټم لوډ کوم، اوس یې نه دغه کوم انسټالوم. تا سره څه شی دی؟ زه ورته ما سره ویمویر E6i ده او دا نیکسټ کوم. نو ویمویر E6i 7 اینډ لیټر چې کوم 7 ورژن دی او د هغې نه راوروسته چې کومې ورژن نو ما سره ویمویر E6i 7 ده. نو زه به راشم دا به سلیکټ کړم، بس دا به ډیفالټ موږ سره سلیکټ هم دی، او نیکسټ باندې به کلیک وکړم. نوم ورله څه ورکې؟ نو زه ورله نوم ورکوم E6i 7، دا زما نوم شو د دې، او دا به نیکسټ کړم. څومره سایز ولته ته ورکوې د E6i له؟ نو تقریبا زه به ورله ورکړم 25 GB سایز دی له، او دا د موږ سره سنګل ډیسک چې کوم دی موږ سره سنګل فایل دی دا موږ سره سټور کیږي. دا به نیکسټ کړم. ښه، د دې سایز د دې موږ سره بای ډیفالټ سی ډرایو دی، او په سی ډرایو کې دا IT سپورټ کې په ډاکومنټس کې په ورچوال مشین کې او په E6i کې به دا موږ سره د دې هغه هر څه سټور کیږي. تاسو کولی شئ دې له مختلف قسمه ځایونه په سی ډرایو کې یا په یو بل ډرایو کې وټاکئ، خو بس بای ډیفالټ همدغه ځای زما دپاره صحیح دی. نیکسټ او اخره کې به دا فینش کړم. دا موږ سره د دې یو دغه ویم جوړ شو په ویمویر ورک سټیشن کې. راځم اوس د دې بای ډیفالټ چې کومه میموري ده هغه 4 GB د انتخاب کړې ده. بس زه هم وایم چې 4 GB صحیح ده. پروسیسر یې 2 GB دی، نو دا پروسیسر به ولله زه زیات کړم، دا به ولله 4 کړو چې ټوټل پروسیسر چې کوم کورس دی هغه موږ سره 4 شو. او همدارنګه نور پکې کوم تغییرات نه کوو، به ډایرکټ یې اوکې کوم. اوس څنګه کولی شو چې دې کې موږ اپریټنګ سیسټم هغه لوډ کو؟ نو د اپریټنګ سیسټم دپاره به زه په دې ایډیټ ورچوال مشین سیټنګ باندې کلیک وکړم، او دلته به DVD باندې کلیک وکړم، او یوز ISO ایمیج فایل په دې باندې به کلیک وکړم، او په دې براوز باندې به کلیک وکړم. او دلته به راځم، ما سره E6i 7 ایمیج پروت دی په یو ډرایو کې. نو زه په هماغه ډرایو باندې کلیک کوم. دلته راځم ګورم زه دا چې موږ سره کوم یو ډرایو کې ده E6i 7 پروت دی. ښه، A ډرایو ته راځم. په A ډرایو کې E6i 7 all books English how to. ښه، F ډرایو کې B ډرایو ته راغلم. A ډرایو ډیټا
او په دې کې زه راځم سافټویرز ته او په سافټویرز کې زه راځم لاندې E6i به دلته ما سره وي دا د E6i 7 چې په دې باندې کلیک وکړم دا د ما سره د ویمویر E6i ایمیج دی په دې باندې مې ډبل کلیک وکړو دا مې اوکې کو بس اوس به سمپل موږ څه کو E6i به موږ رن کو چې په دې باندې کلیک وکړم دا به اوکې کړم لږ انتظار به ورته وکړو نو موږ سره به دا هر څه شروع شي E6i انسټالیشن موږ سره شروع شو نو زه تاسو ته دا اوس ښیم چې دا موږ سره ویمویر E6i دا انسټالیشن چې کله کمپلیټ شو څنګه کولی شو په دې کې موږ وینډوز 10 هغه انسټال کو وینډوز سرور اپریټنګ سیسټم انسټال کو او همدارنګه په هغې باندې موږ مختلف قسمه سرویسز هغه رن کو موږ سره په ریل نیټورک کې ویمویر E6i په سرور باندې رن ده او په دغه E6i کې بیا موږ مختلف قسمه اپریټنګ سیسټم انسټال کړي دي د کلاینټ دپاره نو سرور اپریټنګ سیسټم پې رن دی او د هغې په ترو باندې موږ یو نیټورک جوړ کړی دی او دغه سرور کې بیا موږ یوزران جوړ کړي او هغه یوزران بیا د دغه ډومین ټول ممبران دي او د هغې په ترو باندې کنټرول کیږي نو په ریل کې حتما E6i استعمالیږي نړۍ ټوله د ورچوالایزیشن طرف ته روانه ده راتلونکی ټول ورچوالایزیشن دی نو په دغه خاطر موږ هم وغوښتل تر څو دغه ویډیو جوړه کړو چې زموږ پښتانه ورونه ترې برخمن شي انشاءالله راتلونکي کې به نورې ویډیوګانې هم اپلوډ کیږي زه غواړم چې سبا یا بل سبا تاسو ته زه د کالي لینکس اپریټنګ سیسټم هغه هم په دې ویمویر ورک سټیشن کې انسټال کړم چې څنګه موږ کولی شو لینکس اپریټنګ سیسټم هغه موږ انسټال کړو که چا سره د لینکس ایمیج نه وي آیسو ایمیج نه وي نو تاسو بیا موږ ته د دغه یوټیوب د لارې کمنټ کولی شئ دغه د ډاونلوډینګ طریقه هم درته زه بیا ښودلی شم چې څنګه موږ کولی شو د لینکس یا بل آیسو د E6i آیسو څنګه موږ ډاونلوډ کړو ډېر په ایزي باندې ډاونلوډ کېږي بس کروم ته ځئ او کروم کې د دې آیسو سرچ کوئ هماغه آیسو درته راوړي او تقریبا په جیبیانو کې نو لږ وخت غواړي چې لږ تیز نیټ چا سره وي نو انشاءالله راډاونلوډېږي دومره وخت نه غواړي د انسټالیشن بس دا تقریبا کمپلیټ کېدو کې دی د هغې نه بعد دا موږ ته یو مینول یو آی پي راکوي او دغه آی پي په ترو باندې موږ بیا دا د یو براوزر د لارې اکسس کوو او د دې چې کوم هغه انوایرمنټ د دې چې کوم هغه صفحه د هغې ته موږ ورننوځو نو لږ انتظار به ورته وکړو او د انتظار نه بعد به موږ ته د دې هغه مین دغه راوړي ښه لږ انتظار کوو دا آخري مرحلو کې دا انشاءالله انسټال به شي هغې پورې ورته موږ لږ صبر وکړو تاسې دې کې د E6i کې موږ سره بیا موږ سویچونه هم جوړولی شو او دغه سویچونو د لارې بیا موږ سره یو بس سمپل یو نیټورک غوندې دی سویچ پکې جوړ که هماغه سویچ د لارې مختلف قسمه چې کوم وي موږ جوړ کړي وي هغه د یو بل سره کنیکټ کیږي دا ویډیو اوږدیږي نو زه به تر هغې پورې چې دا موږ له دلته آی پي راکړي او زه به هغې پورې دا ویډیو پاس کړم چې کله یې دغه آی پي راکړه بیا به ویډیو سټارټ کړو ښه E6i دغه ویلکم سکرین راکې او ما ته وایي ته انټر ووهه تر څو ته کنټینیو شي نو انټر باندې مې کلیک وکړې او ما ته وایي یوز د ایرو کی ټو سکرول د یولوی ټیکسټ ښه لیسنس اګریمنټ دی نو زه ورته وایم چې F11 مې ورته ووهه تر څو تا ته ایکسپټ اینډ کنټینیو کړي F11 باندې مې کلیک وکړې
سکیننګ روان دی. ښه بیا راته وایي ته انټر ووه تر څو دا مخکې لاړ شي. سلیکټ ا ډیسک ټو انسټال اور اپګریډ. نو موږ سره بای ډیفالټ هم دغه 15 جی بي ډیسک دی، بس همدا مې ورته انتخاب کړی او دا څه کوم انټر کوم. او پلیز سلیکټ ا کیبورډ لی آوټ. نو یوز ډیفالټ دی او دا موږ سره زه همدا پرېږدم انټر کوم او نیکسټ ځم. نو پاسورډ موږ نه غواړي بای ډیفالټ د دې چې کوم یوزر نیم وي هغه موږ سره روټ وي او پاسورډ به ورله زه ورکړم، کنفرم به هم کړم او دا به زه انټر کړم. ښه F11 باندې به زه کلیک وکړم چې دا موږ سره څه شي انسټال شي. کله چې موږ سره صحیح انسټال شو دا موږ له یو آی پي راکوي، هغه آی پي موږ چینج کولی هم شو. هغه آی پي ته چې تا سره چې کوم سرور اپریټنګ سیسټم وي او په هغې سرور کې کوم ډي سی پي موږ کنفیګر کوو، دغه ډي سی پي د رینج نه هم ته دې ته آی پي او مینول اساین کولی شي او هغه ډي سی پي کې ریلیز کوو، بس دلته ورته هغه ورکړه هغه آی پي. نو هغه آی پي بیا ته د یو که چېرته تا سره ډي سی پي سرور ډاون هم وي نو ویم ویر ورک سټیشن موږ سره بې کار کوي. او که چېرته موږ بای ډیفالټ هم دغه آی پي چې کوم دې راکړي دا پرېږدو نو هم صحیح ده. خو په ریل کې چې کوم سرور اپریټنګ سیسټم وي هغې کې چې کوم ډي سی پي کې کوم نیټورک موږ ډیفاین کړی وي همغه سرور کې به موږ یو څو آی پي اندې له څه کړو ریزرو کړو. مهم نفر چې کوم موږ سره په دغه کې د مختلف قسمه ریاستونه یا رئیس د هغه دپاره یا داسې مهم چې کوم سرور وي د هغې دپاره موږ چې کوم آی پیانې ریزرو کړي نو هغه آی پیانې بیا موږ هلته ایکسکلوډ کوو د ډي سی پي سرور نه. نو د ویم ویر ایکسیسای دپاره هم تاسو څه کوئ آی پي ایکسکلوډ کوئ تر څو د دې مینولي یو آی پي وي د همغه آی پي د دې چینجبل نه وي، بس همغه یو آی پي په ترو باندې دا موږ براوز کوو، د دې هغه وي ایم ته موږ ورننوځو، هغه مین صفحې ته موږ ورننوځو. نو لږ انتظار کوو، انتظار نه بعد چې دا موږ سره 100% ته شي بس د دې انسټالیشن موږ سره فینش شو، د هغې نه بعد به موږ دغه راواړو مین پیج. دا چې کله 100% ته لاړو زه به دا ویډیو بیا شروع کړم. ښه دا انټر غواړي تر څو دا ریبوټ حالت ته لاړه شي، نو زه انټر وهم او دا موږ سره بیا دوباره ریبوټینګ ته لاړو. هغې پورې ورته انتظار کوو تر څو د ایس ایکس آی دوباره موږ سره څه شي رن شي. نو ایس ایکس آی موږ سره څه شی شوه انسټال شوه او لږ انتظار ورته کوو تر څو دا کمپلیټ شي او موږ ته هغه د آی پي چې کوم مین پیج دی هغه موږ له راکړي. بس باقي دومره وخت نه غواړي. دغه د ایس ایکس آی انسټالیشن مکمل طریقه وه سټپ بای سټپ. اوس مهم په دې کې څنګه موږ کولی شو چې په دې کې موږ هغه وي ایم کریټ کړو او وي ایم موږ څنګه هغې ته اپریټنګ سیسټم لوډ کړو او دغه اپریټنګ سیسټم کې بیا موږ څنګه کنفیګریشن کوو هغه چې اپریټنګ سیسټم پورې اړه لري. لږ انتظار به ورته وکړو چې دا موږ سره 100% ته ورسېږي، دا مکمل شي.
ښه موږ سره A6i انسټال شو او دغه مین صفحه یې موږ له راکړه نو دې بای ډیفالټ آی پي چې کوم ده د کلاس سی د رینج نه او دغه آی پي موږ سره د ډي ایچ سی بي په ترو باندې دی نو دا موږ چینج کولی هم شو موږ ته وایي چې F2 پریس کړه چې ته کسټمایز سیسټم په دې کې ته وکړي نو که زه F2 پریس کړم دلته ما ته وایي چې ستا یوزر نیم روټ دی او ته دې له پاسورډ ورکړه نو چې زه وله پاسورډ ورکم او دا انټر کم نو دلته موږ ته هغه مین صفحه راخلاصیږي او په دې کې زه مختلف قسمه هر څه تغییرولی شم خپله کسټمایزیشن پکې کولی شم کنفیګر منیجمنټ نیټورک کې زه کولی شم چې څه وکړم آی پی ادرس اساین کړم او ریسټارټ منیجمنټ نیټورک د لارې زه کولی شم خپل چې کوم منیجمنټ ما کړی هغې کې زه څه چینجز یا ریسټارټینګ پکې وکړم ټیسټ منیجمنټ نیټورک د لارې زه کولی شم یو نیټورک آی پي د هغې ټیسټ کړم هغه پینګینګ منګینګ وکړم مختلف قسمه تغییرات پکې تاسو کولی شئ په دې کې کولی شئ په دې کې که دغه آی پي ستاسو نه وي دلته اوس انټر پریس کړه او دلته کم یو اډاپټري آی پي ورژن 4 ته به راکوشي دې باندې به کلیک وکړي لاندې به راکوشي چې دلته ستا کوم مینول آی پي په کار دی مثلا زه ورته سټیټیک آی پي ورکوم نو سټیټیک آی پي چې ورکوي په دې باندې به دلته کلیک وکړي او دلته به ورته سټیټیک آی پي څه کړي اساین کړي خو دا زموږ سټیټیک آی پي ته زه اوس فلحال نه ورکوم زه اوس اسکیپ بټن وهم چې دې نه زه څه شمه ایګزیټ شمه ترې ښه زه به راشم 192 188 دا به زه براوزر کې زه دغه آی پي زه ورکم 192.250.169 دا به زه انټر کړم او دغه شان یو صفحه موږ ته بیا راخلاصیږي په کروم کې په دې کې به د ایډوانس باندې کلیک وکړم او لږ لاندې به راشم په دې باندې به کلیک وکړم نو چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو موږ ته دلته وایي چې ته د ویمویر A6i هوسټ دپاره ته څه وکړه دلته ته یوزر نیم ولیکه او لاندې هغه پاسورډ ولیکه نو زموږ پاسورډ به ډیفالټ روټ و او لاندې چې موږ کوم پاسورډ کنفیګر کړی کوم پاسورډ موږ ورکړی هغه به موږ دلته انټر کړو نو موږ ته هغه مین پیج د A6i څه شو راواوښتو دا زموږ سره د A6i هغه مین صفحه ده په دې کې زه اوس کولی شم چې مختلف قسمه ویم هغه پکې کریټ کړم مختلف قسمه کنفیګریشن زه وکړم بس په ریل کې موږ سره ټول همدغه شان کنفیګریشن دی لکه څنګه چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې لګیا یم راځم اوس څه کوم اول د ویم د جوړولو نه مخکې زه راځم سټوریج ته ځکه چې کله موږ یو ویم کریټ کوو د هغې دپاره باید موږ څه ولرو سټوریج ولرو نو زه راځم نیو ډیټا سټور باندې زه کلیک کوم او دلته په نیکسټ باندې کلیک کوم او د دې دپاره زه راځم ورته یم my data store دا نوم مې وله ورکو په نیکسټ باندې کلیک کوم ښه پلیز سلیکټ ا ډیوایس نو دلته موږ سره دغه نشته دی کوم دغه نشته دی ښه دلته یو مشکل دا دی چې موږ په دې ویم ویر کې کله چې موږ A6i انسټالوله موږ صرف 15 GB دغه ورکړی او سایز ورکړی نو په هغې باندې هم موږ A6i رن کړه نو چې کله په هغې باندې موږ A6i رن کړه نو دلته چې کوم بل ویم ته جوړوي د هغې دپاره دلته موږ سره دغه نشته دی سټوریج نو زه به راشم او دغه A6i به څه کم اول دا به زه دې ځای نه شټ ډاون کړم دا به زه پاور آف کړم او په دې پاور آف باندې به کلیک وکړم دا ما کله پاور آف کړه په دې ایډیټ ورچوئل مشین سیټینګ باندې به کلیک وکړم چې کله مې په دې باندې کلیک وکړ نو زه څه کوم زه دې له اوس یو هارډ ډیسک ورکې بل زه اضافه کوم نو څنګه زه کولی شم چې په دې کې زه یو هارډ ډیسک هغه اضافه کړم یا مثلا زه راځم څه سپیس وله نور ورکوم نو سپیس وله زه ورکولی شم نو زه راځم څه کوم په دې اډ باندې کلیک کوم چې کله مې په دې اډ باندې کلیک وکړې
د هغې نه بعد هارډ ډسک دی را سره نو په هارډ ډسک باندې زه پکې یو څو جی بي ډرایو دی کې اضافه کول غواړم نو نیکسټ دلته څو جی بي سایز ورکول غواړي زه ورته یم بس 15 جی بي کې یو اپریټنګ سیسټم ښه په سور ځایږي او از سنگل فایل دی دا سټور شي دا به نیکسټ کوم دا به او دلته ولې نوم ورکه نو زه ورته یم چې فور ESXi VM دا به فینش کوم دا به اوکې کوم اوس به بیا څه وکړم دغه ویمویر A60i به دا زه رن کړم چې کله مې دا رن کړه نو دې کې اوس موږ وشو کولی چې په دې کې موږ 2 دانې هارډ ډسک یعنې دا موږ 2 دانې ډرایوونه هغه موږ جوړ کړل نو A60i چې کله موږ سره رن شي نو موږ سره والې دغه کار شروع کړي دا چې زه اوس سرچینګ دی له ورکړم نو موږ سره لږ وخت والي زه بند کړم تر څو چې موږ سره دغه بیش چالان شي او موږ له IP راکړي نو هغې پورې به ورته لږ انتظار وکړو ویډیو به زه پاس کړم ځکه لږ وخت نیسي او دا ویډیو موږ سره اوږدیږي ښه A60i موږ له IP راکړه نو د هغې نه بعد زه راځم او دغه براوزر باندې کلیک کوم کله چې دغه براوزر باندې کلیک وکړې دلته به 192.168.205.129 دا به انټر کړم نو موږ سره به د A60i لاګین دغه راوړي سکرین دلته به زه روټ پاسورډ ورکړم او زما خپل پاسورډ به زه دلته انټر کړم موږ سره دا به زه اوکې کړم اول به زه ډیټا سټوریج جوړ کړم نیو ډیټا سټور باندې مې کلیک وکړې دلته په دې نیکسټ باندې کلیک وکړم او دلته به زه ورته یم چې مای ډیټا سټور او دا به څه کومه دا به نیکسټ کوم نو وګوره موږ سره اوس هغه 15 جی بي چې موږ ورته بیل کو هغه موږ سره دلته راغی دا به نیکسټ کوم او فول ډسک دی یوز شي که نه ته ورته کسټوم زه ورته یم چې فول ډسک دی یوز شي دا به نیکسټ باندې کلیک وکړم او اخره کې به دا په فینش باندې کلیک وکړم او ما ته وایي چې د انټایر دا ډسک چې تا کوم سلیکټ کړی دی نه به مکمل کنفیګریشن چې هر څه دی کې یا به څه شي هغه به ختم شي ورته یم ختم دي شي دې کې موږ سره هسې څه نشته دی نو دغه ډسک اوس موږ څه شی کوو دا موږ سره کریټ شو اوس راځم په دې ورچوال مشین باندې کلیک کوم دلته په دې کریټ او رجسټر ویم باندې کلیک کوم او دلته په دې نیکسټ باندې کلیک وکم ما ته وایي چې ته ورچوال مشین له څه ورکه هغې له نوم ورکه نو زه ورته وایم چې ما سره دا وینډوز اپریټنګ سیسټم او دلته راځم ورچوال موږ سره A60i 7 ده A60i 7 باندې مې کلیک وکړې دلته راځم چې دا موږ سره څه شی دی ښه او دلته راځم موږ کوم اپریټنګ سیسټم انسټالوو میک اپریټنګ سیسټم دی لینکس دی وینډوز ده زه ورته موږ سره وینډوز اپریټنګ سیسټم دی او چې کوم ورژن وي هغه دلته موږ ورته انتخاب کړو نو موږ سره وینډوز 10 زه انسټالوم نو موږ به دلته وینډوز 10 انتخاب کړو تاسو بله کوم وینډوز چې تاسو د هغه هم څه کولی شئ انتخابولی شئ په دې نیکسټ باندې به کلیک وکړم او دلته به په نیکسټ باندې کلیک وکړم نو دلته اوس موږ څه مشخصات راکوي موږ ته وایي چې ته څو جی بي هارډ ډسک ته ورکوي مثلا زه ورته یم چې موږ سره ټوټل هلته څومره و 23 پاتې شوی 23 زما دغه شو 23.34 او همدارنګه موږ سره چې کومه میموري ده هغه 4 جی بي میموري ده 4 جی بي نو دا هم صحیح ده او د سی پی یو چې کوم کورس دي هغه موږ سره ورته یم 4 دانې بس صحیح دي 4 دانې ورته هلته موږ دغه کړي هم دا 4 دانې صحیح دي د هغې نه بعد به څه وکړو د هغې نه بعد به راشو په دې سی پی یو باندې کلیک وکړو دلته موږ له نور معلومات هم راکوي
نو دلته به څه وکړم په د انیبل سی پی یو هاټ اډ باندې به کلیک وکړم دا به څه کوم دا به انیبل کم د هغې نه بعد به لاندې راکوشم او دې کې به نور چینجز تاسو ونه کوئ دا به بیرته زه څه کوم دا به زه بیرته هایډ کم میموري به څه کم دا به را اوپن کم میموري کې موږ سره دغه انیبل باندې به کلیک وکړي چې په دې باندې کلیک وکړو او دلته به لاندې راکوشم دې کې نور دغه تغییرات تاسو نه کوئ را به شو هارد ډیسک ته نو هارد ډیسک موږ سره چې کوم دی هارد ډیسک 1 دی او همدغه موږ سره صحیح دی هغې نه بعد به راشو څه ته دا هم بیرته هغه کم لاندې به راشو او په دې سی ډي او ډي وي ډي باندې به کلیک وکړو په دې باندې چې په دې باندې هم کله کلیک وکړو په سی ډي او ډي وي ډي باندې دلته موږ سره هوست دی که نه ډیټا سټور آیسو فایل دی ورته هم ډیټا سټور آیسو فایل دی نو دلته موږ سره کوم چې دغه وي آیسو فایل وي هغه دلته موږ سره پکار دي نو خو موږ سره اوس نشته دی زه به راشم د خپل د کمپیوټر چې کوم لوکل هارد ډیسک دی هغې کې ما سره ایمیج پرتې دي د هغې نه زه څه کوم ایمیج یې ترې راخلم نو زه ورته یو نیو ډایرکټري هم ښودلی شم زه ورته یم موږ سره د آیسو فولډر په نوم باندې یو فولډر شو په دې کې زه اوس غواړم څه وکړم آیسوګانې پکې اپلوډ کړم نو چې په دې باندې مې کلیک وکړو نو موږ سره مختلف قسمه آیسوګانې به تا سره په هارد ډیسک کې پرتې وي په لوکل کمپیوټر کې بس یو راواخله او دا څه کا اوپن کا نو دې اپلوډینګ موږ سره شروع شو چې کله دا 100% ته ورسي نو دا موږ سره دلته راشي او د هغې نه باید ته کولی شي او په دې اس ایکس آی کې دا ته رن کړي انسټال یې کړي نو لږ انتظار ورته کوم دا موږ سره اوس 100% ته رسي د هغې نه بعد به موږ څه وکړو دغه اپریټنګ سیسټم به تاسو ته وښیم چې دا موږ څنګه اوس انسټال کولی شو نو دا چې 100% ته رسي لږ ټایم اخلي هغې پورې به زه دا ویډیو پاس کړم چې کله 100% ته نږدې شو هغې نه بعد به ویډیو څنګه سټارټ کړو ښه ملګرو زموږ دغه آیسو دا 9 ایپیسوډ کمپلیټ شو نو لږ انتظار ورته نور هم کوو چې دا تر څو 100% پورې ورسي او موږ دغه آیسو بیویم ته لوډ کړو ښه دا زموږ آیسو 100% کمپلیټ شوه په دې باندې چې ډبل کلیک وکړو دغه زموږ اوس آیسو ده په دې باندې به کلیک وکړو او دا به سلیکټ کړو د هغې نه بعد به په دې نیکسټ باندې به کلیک وکړو او اخره کې به په فینش باندې کلیک وکړو پلیز سی براوزر کنسول دا به اوکې کړم دی ولې دغه ایرر ماته راکړي خبره ځو ورچوال ماشینز ته کریټ رجسټر ویم ته دلته په نیکسټ باندې کلیک کوم دلته په نیم باندې زه ورته لیکم چې وینډوز 10 اپریټنګ سیسټم د هغې نه بعد راځم دلته وینډوز ورته انتخابوم او دلته ورته وینډوز 10 انتخابوم دا نیکسټ کوم دا به نیکسټ کوم او دلته راځم دا ورته 32.34 سی پی یو ورته 4 جی بی یا 3 جی بی دا ورته همدغه 4 جی بی انتخابوم 3 کورس سی پی یو همدارنګه راځم دلته دا 10 پروویژنز انتخابوم د هغې نه بعد راځم لاندې ورته سی ډي اور ایمیج انتخابو ډیټا سټور آیسو دلته په دې باندې کلیک کوم دا نیکسټ کوم د هغې نه بعد په دې سی پی یو باندې چې دلته کلیک وکړم انیبل سی پی یو هاټ اډ په دې باندې به کلیک وکړم او د هغې نه بعد سی پی یو بیرته مینیمایز کوم بیا په دې میموري باندې کلیک کوم په دې میموري کې دلته دا انیبل به تاسو حتما دا انیبل کوئ او دا به نیکسټ کم دا به فینش کم
دلته اوس وګورئ موږ سره وینډوز 10 چې کوم دی هغه راغله او اوس به داسې کار وکړو چې دا به پاور آن کړو دلته به ننوځو دلته به پریس اني کی ووهو نو چې پریس اني کی موږ وواله د هغې نه بعد زموږ اپریټنګ سیسټم چې کوم دی هغه زموږ سره اوس د رننګ حالاتو کې شو دا زمونږ وینډوز 10 دا او وینډوز 10 زمونږ رننګ حالاتو کې ده نو اوس ګورو چې زمونږ سره دغه وینډوز تاسو ته انسټالیشن پورې دغه کوم مخکې بیا یې هغې نه بعد ویډیو زه بندومه لږ انتظار ورته کوو دا زمونږ وینډوز 10 سټارټ شوه سیمپلی د ملګرو ډېر اسانه لږ وخت علي او دا هغه کارونه دي چې کوم په ریل کې استعمالیږي نو په دې خاطر دا تاسو ته ما ترسره کړل مهم دي دا جسټ لایک لکه وینډوز انسټالیشن هغه همداسې تاسو مخکې بیولی شئ په دې نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو هغې نه په دې انسټال نو باندې کلیک وکړئ بیا به ورته لږ انتظار وکړئ د انسټال نو نه وروسته به تاسو هارډ ډرایو ورته انتخاب کړئ کوم چې موږ هلته دې ته سپیسیفای کړی او د هغې نه مخکې به په انسټال باندې کلیک وکړئ نو موږ سره به انسټالیشن مخکې روان شي ښه دلته موږ نه پروډکټ کی غواړي نو موږ سره پروډکټ کی نشته I don't have a product key ښه کوم یو دغه ته انسټالې ورژن نو زه ورته یم چې زه وینډوز 10 پرو انسټالوم په انسټال باندې کلیک کوم په نیکسټ باندې د هغې نه بعد دلته ماته وایي چې ته زموږ د هغه سره لیسنس ټرمز چې کوم دي دا به تاسو یو په یو ولولئ دې تاسو ته څه وایي خو بس دا زه اکسپټ کوم هغې نه بعد به څه کوو نیکسټ هغې نه بعد کسټم انسټال او دغه موږ سره انالوکیټ دی او په دې نیو باندې کلیک وکړم او په دې اپلای باندې به کلیک وکړم او دا به اوکې کړم لږ انتظار به ورته وکړو او دا به نیکسټ کړم نو ملګرو دغه زموږ د وینډوز 10 انسټالیشن په ویم ویر A6i کې و په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې بل ویم کریټ کړئ همدارنګه هغې کې بل اپریټنګ سیسټم تاسو اپلوډ کړئ بل پکې انسټال کړئ مختلف قسمه سرویسز پې تاسو رن کولی شئ ښه په اسانۍ سره یعنې هارډویر موږ سره یو وي خو موږ د یو هارډویر په ترو باندې کولی شو مختلف قسمه سرویسز هغه موږ څه کړو هغه موږ رن کړو نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو ملګرو انشاءالله سبا له به موږ په کالي لینکس یا په اوبنتو باندې کار وکړو چې څنګه موږ کولی شو په دې A6i کې یا په ویم ویر ورک سټیشن کې موږ څنګه کولی شو چې موږ کالي لینکس یا اوبنتو هغه انسټال کړو او هغې باندې موږ پریکټس وکړو نو تر هغې پورې درنه اجازت غواړو په پاک الله مو سپارم پاک الله مو مل شه ښاد آباد بریالي اوسئ